کلیوالو سختي چې ډېر لاندې ځای نه دغلته دا مړي راخېږي او دغلته یې هدیره ده د خلکو. ماشاءالله شروع هغه ساحه ده چې دلته سیتارام دی مخامخ کاري او دا هغه طبیعت دی چې انسان ته راښکونکی سکون ورکوي. دا کریډ څخه ده دې نه خو ګاډی لاره کې خراب شو چې ریډیټر پې وشکېدو هغه هملته پرېښو مونږ ویزه مونږ په کلار خپل منزل ته وخېږو. څه مخکې لاړه څه هغلته دي هغوی وچ سامان رااخیستي ځان سره ترموز دی کاسې ماسې دي او د کار سامان ما رااخیستي چېرته وږی شوم ورته به کښېنوه ټول انرژۍ نه هر څه ورنه ما راوړه نور مې هر څه هغوی ته ورکړه. ای ترموز او کاسې هر څه تاسو سره د کار سامان ما سره چېرته ستړی شوم ورته کښېنمه بچی راځئ. دا تبلیغي حضرات روان دي اجتماع ته راغلي یو دلته ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی ډېره ښایسته ساحه ده خو بیا سپین غر دی واوره ده لاندې هم ډېر ښایسته پټي ښکاري خو ختل ډېر مشکل دی په دې غره باندې پیدل. مونږ داسې بوټان هم روانه اخیسته مونږ ویزه دومره مزل به نه وي هغلته هم ګاډی پرېښو هغه به راځي ګاډی جوړی راځي مونږ ته یې ځئ تاسو پیدل ځئ. مایل شوي دي او مخامخ چې کومې سیمې او کوم ځایان په دې غره کې ښکاري دا د الوګانو د کښتو کار ځای دی او دلته د ځایي ماما موږ سره دی دا یې دیزي خبرې کوي. دا کوم ځای دی تره؟ دا چې دی دا دې ته کریډ یایي کریډ دا کوم ځای کې چې ولاړ یو دا کوم ځای کې چې ولاړ یو دا کریډ څخه ده دې نه خو بیا پنګو ده پنګو پاس دی که نه و دا په تقریبا نیمایي ته راختلي یو مونږ نیمایي ته راختلي یو. ښه الله دې عزت مونږ کوو. ته څه نومېږې تره؟ زه لال محمد د دې ځای اوسېدونکی دی او دلته بلد دی او دا کومې دي چې مخامخ ورځې چې ښکاري دلته د دوی مالدارۍ سیمې دي او ځایان دي خلک والي دا غرونه تقریبا د غرې درېیمې برخې ته راختلي او لاندې برخه انشاءالله پاتې ده پنګو چمچ او تاریخي ځای دی ورنږدې انشاءالله ورسېږو. لاندې خلکو دا د اوبښتې ونه ده او موږ تر لاندې ناست یو دغه چرګوړو غوندې دا خپلین دی
دې طرف ته دا وراره دی دا وراره دی خوراک نه بل کار کار نه کوي. اخیستی دی دا ماما دی دا مطلب بلد دی دې الله پاک د ژوند نه ورکړي موږ ته لاره ښیي الله پاک دې دې سره دې موږ دا دوستي دوامداره کړي دا دی دا نور ورونه راغله دا وګوره دلته دا ځوانان را روان دي ستړي او ستړی شوي. موټروان دی راغی دې سره دې ولې لاندې هلته اورې ورونه راغلي څومره ډېر مزل هم وکړې په دې غره نصرته 100 متره به را رسېدل یو پاس په لاس کمه مرکت کړی جوړه 15 دقیقې موږ مزل وکړو په دې غره باندې په دې غره کې یو داسې نیغه لاره ده تیږې دي ټولې او د هغې ځای نه دلته دا مړي راوړي دلته هدیره جوړه کړې ښخۍ سره یو غنډه ده کم دې مبارک وي. یو ګنډه نه شو راخېجوی چم ته خو نږدې شو بس هغه نور انشاءالله چې چم دی غر ختم شو خو د دې کلیوالو سختي چې ډېر لاندې ځای نه دغلته دا مړي راخېږي او دغلته یې هدیره ده د خلکو تقریبا ډېره سخته ده په اوږو باندې دا راخېږي لاره بیخي سخته ده موږ سره یو خلته ده نه شو راخېجوی ستړي یو نو به تر دې ځای پورې او دلته مقبره دا به واقعي چې ډېره سخته ده دې خلکو دپاره وګوره او ساحه خو ماشاءالله ډېره ښایسته ساحه ده وګوره رحیم الله په عذاب کړی خو به یې نه یې څنګه و مزل دا را باندې بوجو ښه دا دې کم واړوئ نه دی را چم نه دی را رسېدلی غازیان په دمه کې دي نور لا ورک دي چې چېرته را روان دي پته نشته موږ راخیستې خو دا مې چېرته نږدې پیدا کېږي خدا ګوبه کې دي خلته نه درنه ته ومه خلا ګوبه کې دي متا کاری دلته نور راغلو سم تاسو مزل ډېر اوږد شو ماما هم ستړی دی او زه هم ستړی یم ښه نور نه ستړي کېږو نه منظره دغه شوه زړه راښکونکې شوه هماغه هدیرې پورې ځای سخت و دا ځای ښایسته دی انشاءالله د طبیعت ښکلاګانې دي لرګیو ته کیمره وراړله
دا څه شی دی؟ دا د غره لرګي دي. یخشا او دا هم د غره پرېمانه لرګي او دا د طبیعت ښکلاګانې. چرګوړی دی که څنګه؟ پاکستان د کوم وخت کنه ها مامان له پاک ځنه وستله سعودي ما علاقه په ملار راغلی و څنګه چې له غر نه وره بدل ته نو کندو دی کوزي ابو چې راړو دا څه کار کوي او دا دې کنه ما دې سره ویډیو دا کورې دی اورې دا کنه دې اکسو باسو کنه دا ونه دي کوري دا او دا د کوري ونه ده کورې زخمونو لپاره چې کار کوي ما ته یې څنګه نور ځای نشته ما موبایل کې ډېر دی ما چې دا غته دا که په یو ډول څنګه فرق کوي او نټ ماشاءالله شروع ماشاءالله ښایسته ځای دی ماما دې ته وایي زرینا دا هم د پنګو چم د لارې سفر دی او ورو ورو انشاءالله ساحې ته ورنږدې کېږو مخامخ د سراتا شوقۍ نه مخامخ سیکارام تاریخي څوکه ده غرونه دي انشاءالله دا د سپین غر هغه ساحه ده چې دلته سیکارام دی مخامخ کار یو دا هغه ساحه ده چې موږ پنګو چم ته چې یو تاریخي ځای دی ورنږدې کېدونکي یو انشاءالله چې ورسېږو به او فاصله لږه پاتې ده او منځ منځ کې ښایسته د طبیعت منظرې دي او ناشنا ځایونه دي انشاءالله دا د غره د طبیعت او د قدرت ښکلاګانې دي مخامخ ونې دي او دا هغه طبیعت دی چې انسان ته راښکونکی سکون ورکوي وریځ هم راښکته شوه چیا شو ورک نه شي ټلیفون هم کار نه کوي بیا دلته